د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د اغوش 15000 بستریز روغتون 3500 په نشئی موادو روږدو کسانو ته د ورځنی روزنی سیمینار د پیل په خبرو کې وویل د اسلامي امارت مسؤلینو ته تاسو ټول د خپل اولادونو په څیر یاست او لومړنۍ هڅه یې ستاسو په پښو درول او په سالمه توګه خپل کورنیو ته سپارل دي. تاسو دغه نظام اسلامي ته د اولادو حیثیت لرئ. پلار او قبلګاه په اولادو باندې خپه کیږي، زمونږ نظام اسلامي په تاسو خپه کیږي. دې ناستې ته چې د یاد روغتون ډیری مسؤلینو پکې ګډون درلود، شیخ محمد خالد الحنفي معتادینو ته په خبرو کې وویل تاسو د ښه ژوند برابرول زموږ مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړو او ستاسو د ژوند ټول لومړني ضرورتونه در پوره کړو. اسلامي امارت دا غواړي چې د نورو عام هیواد کې کوم مسلمانان زندگی ته ادامه ورکوي، همچنان تاسو هم د دې هیواد بچان یاست، تاسو هم د دې ټولنې یو جز یاست. آینده د پاره خپل عمل ته به الوداع او خدای پامانی به ورکوئ. الله سره به وعده وکړو. شیخ محمد خالد الحنفي به دې تړاو په خپلو خبرو کې وویل د نشئی موادو کارول مو په ټولنه کې حیثیت له منځه وړي، شخصیت مو دغداره کوي. اوس په تاسو د الله تعالی جل جلاله لوی کرم دی چې تاسو له دې ځمکني دوزخ نه راویستلی او د ښه ژوند کولو فرصت یې درکړ. موږ په همدې اساس ستاسو د معنوي جوړښت په پار روزنی سیمینار پیلوو چې په دې کې به د امر بالمعروف وزارت دینی عالمان تاسو د اسلام لومړني احکام درښيي څو تاسو په جسمي او معنوي توګه خپل کورنیو ته روغ ستانه شئ. نو زمون خواهش دا دی د تاسو نه چې 5 وقت نماز را انشالله قضا نمیکنیم، بعد از این وعده به الله میکنیم و دمی 5 وقت در وضو انشالله می باشیم. حالی امروز بعد از 2 بجه برای شما از طرف وزارت امر بالمعروف یک سیمینار تشکیل خواهد شد. امروز شروع میشه بعد از 2 بجه تا روز شنبه و هفته. کدام ضروریات بنیادی مسائل که هستند که وضو چه وقت میشکنه، دمی غسل فرایض چند است، دمی سلام نماز که میخوانیم مستحبات چند است، سنن چند است، واجب چرا میگه، فرض چرا میگه و مستحب چرا میگه، چه وقت نماز ما صحیح میشه و چه وقت صحیح نمیشه، اوقات ضرورت است. تمام مسائل را انشاءالله تعالی همراه شما مطرح خواهد کرد. دغه راز د ناستې په پای کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معین مولوي عبدالحق په خپلو خبرو کې د امر بالمعروف وزارت له سرپرست وزیر او ورغلي هیئت څخه د مننې ترڅنګ معتادینو ته په خبرو کې وویل ستاسو راټولول او تر دې ځایه راوستلو څخه مو هدف دا دی چې تاسو د ښه ژوند زمینه برابره کړو او په ټولنه کې د دې لوی منکر مخه په تمامه معنا ونیسو او هم یې په نړیوالو همکارو سازمانونو غږ وکړ چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. دلته چې موږ تاسو راټول کړي یاست، تاسو یقین دا باور وکړئ چې دا ستاسو راټولول، ستاسو مصارف کول، ستاسو ترتیب کول دا اسانه کار نه دی، دا ګران کار دی، تکلیفجن کار دی، خو دا په یو نیت باندې کیږي. دا نیت د اسلامي امارت مشرانو کړی دی چې ستاسو د اصلاح، ستاسو د صحت، ستاسو و جمعیت د سالم را ګرځولو په فکر کې دی. ګورئ موږ کوشش کړی دی، په د نړیوالو سره هم موږ تماسونه دي، کوشش کوو چې دا موږ هغه خلک دي چې متضرره شوي دي، مریضان دي، تکلیف لري. دا جناب شیخ صاحب د امر معروف وزیر دی، ګوره ستاسې د اصلاح دپاره، ستاسې د بهبود دپاره خپل وخت دا دی دلته تاسو ته راوړي، تاسو سره خپل وخت شریک کړي په دې خاطر چې تاسو یو ډېر اهم خلک یاست چې تاسو الله پاک جوړ کړي، برابر سي. نو دوی خپل تاسو دپاره یو سیمینار په نظر کې نیولی دی.